او سلامونه مې واخلئ د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا وخت زه په ټانګۍ کې ناسمه دا د ضلع شانګلې د لیلړنۍ یوه لرې پرته سیمه ده ما سره په لاس کې یو فایل دی او خوا کې را سره د دې ځای ډېر درانه مشران ناست دي نن به موږ خبره کوو د دې مشرانو په ستونزه باندې ملګرو یاد دې وي چې ضلع شانګله د خیبر پښتونخوا په هغه ضلعو کې ده چې اوس هم د دې 80% ځوانان مشران کاکاګان د کولې په مزدورۍ کې بوخت دي د دې خلکو ذریعه معاش د کولې مزدوري ده یا بیا څوک په دوبۍ کې څوک په سعودي کې در په در خاورې په سر ګرځي دلته یا جوار کیږي یا غنم کیږي یا دا خلک مال ساتي څاوري ساتي او په هغې باندې ځان ته رزق روزي نوړی را پیدا کوي اوس دغه خلک چې دي د دې حلقه چې ده نو دا د شوکت یوسفزۍ د دې ایم پی ای دی د صوبایي اسمبلۍ غړی دی دغسې ډاکټر عباد صاحب د دې ایم این ای دی د قامي اسمبلۍ غړی دی دلته زموږ ځایي کونسلران هم دي ناظمان هم دي خو دا خلک نن هم په 21مه پیړۍ کې د ژوند نه ډېر لرې دي دې خلکو ته بنیادي سهولت نشته دی د دیو بیماري د دیو کډې کوډۍ یا نور د دیو کم ضروریاتي یا خر پیدا کی یا اس پیدا کی یا پیاده ځي خو دیو ته د روډ سهولت نشته دی یو روډ بیا هم د دې خلکو په خپل زور باندې په خپل توان باندې راوتی دی دغه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه روډ دې زمونږ پوخ کړی شي دا دې لږ کولاو کړی شي ځای په ځای باندې په دې کې مسلې هم دي د دې خلکو سره تر اوسه پورې 1 روپۍ مرسته نه ده شوې دیو واده سر یعنی چې چا په کور کې واده کړی دی 12,000 روپۍ د هغه نه غوښتي دي چا قرضدار کړی دی چا د بل چا نه راغستې دي او دیو دلته دغه روډ په خپله کشو بیلچو باندې ویستی دی اوس هم د دې کاکاګانو وینا ده چې د شاولو یا د اکسیویټرو پیسې په دیو باندې پورې دي دغه یو درخواست به تاسو ما سره وینئ ډي سي صاحب شانګلې ته هم دیو درخواست لیکلی دی دیو نور درخواستونه هم لیکلي دي دیو وایي چې موږ به نورو خلکو له هم ځو چې دغه روډ دا سهولت څنګه راتلی شي دا سهولت د چا ذاتي او شخصي نه دی بلکې دلته د 100 نه زیات کورونو آبادي پرته ده دا خلک غواړي چې زموږ بچي سکولونو ته لاړ شي دا خلک غواړي چې موږ د کولې د هغه خونړي مزدورۍ نه خلاص شو دا خلک د ژوند په لور باندې راتله غواړي په دې کې ما سره دوه چې کوم کاکاګان دي هغو سره به زه خبرې کوم دا روډ د دڼۍ نه تر پیزې پورې خواوشا 4.5 یا 15 کیلومتره به جوړیږي د دې غوښتنې څه دي یو را سره ډېر محترم نظربند کاکا ناست دی او بل را سره ډېر محترم معتبر کاکا ناست دی دا د دې روډ ذمهورې چارواکي دي دیو په دې کې مهنت کړی دی مشران دي موږ به دیو اورو معتبر کاکا دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې دا روډ په څه بنیاد باندې را رسېدلی دی تاسو پکې څنګه مهنت کړی دی خلکو چاندې درکړي دي خلکو نه پیسې غوښتي دي او دا روډ نن په کوم ځای باندې ولاړ دی په پیزه باندې ولاړ دی او د دې کې موږ ته داسې مسایل لغی شوي دي چې د پلار نیکه دوستي چې وه په هغې کې هم زما سره په غلط فهمۍ باندې په شیطانت باندې زما یو دوست او خوږ دوست مې و هغه زما سره روان شوی د پلار نیکه دوست و په دې غلط فهمۍ باندې په شیطاني باندې په دغه باندې په ډېر لوی مجبورۍ باندې مې دا نغه کړی دی چې زموږ د پیاده لار به تاوری به تې ومولت انسان به تې ومولت او په هغې کې زموږ څه ګزاره دغه نه کېده او زموږ ایل ګڼ شوی او دلته موږ چارناچار 2-2.5 کوره دی دغه ته ناست یو نو ما د مجبورۍ نه ویستلی دی په هغې کې خلافت راته هم ډېر جوړ شوی دی او په هغې کې ډېر مشکلات راته هم دغه شوي دي خو یو الله مالک دی او د یو الله نه غوښتنه کوم او د انسان نه هېڅ قسم لا دغه نه شمه کولی خو که الله د پاره نه د خدای د پاره نه زما سره چا د دې غم دردی دغه زما سره چا وکړو جو د الله د رضا د پاره نه جو الله ته معلومه ده صحیح ده خوشحاله اوسئ نظربند کاکا موږ سره خو معتبر کاکا خپل نظر شریک کو تاسو سره هم خپله رایې شریکه کوي چې څنګه چل به کېږي دا روډ به نور څنګه وځي او تاسو به مخکې څه کوئ دا داسې چل وشو چې دا روډ روانو او موږ هر چا له تلو منتونه کول او غوښ موږ ته هر چا خاوي خو چا موږ ته په ښه نظر نه دی کتلي دا بیا موږ په خپله بسم الله کړ ده او په دې باندې موږ مشورې هم نه دي کړي خو ما دی اچانک را پاڅېدلي او په دې روډ باندې بسم الله کړ ده خپل په ټایم اول روان کړ دی اوس هم روان پروت دی په خپله مې جوړ کړ دی او خپلې پیسې مې ورکړ دي خپل چې ډوډۍ سړه توده موږ ورکړ ده ټولو مخې ته مطلب دی هر رور بهی ته مطلب دی مینت کړ دی جولۍ ورته نسل دي نفلونه د شپې کړ دي پسې ننواتې تلي وو کور له پسې تلي وو چې موږ سره یې مات وکړئ موږ سره یې مات وکړئ چا بیا مطلب دی موږ ځانه بیا دا مشوره وکړه
چېرې واده سر به 12,000 روپۍ مطلب دی کس راټولو ها ټول غریبانان مخلوق دی په کولو کې دی مطلب دی دلته هفته یا کور وباسي یا نه وباسي تنګ توش ملک دی لارې والي چې دي نو هغه کمرې دي موږ چې غره ته یا بل ته سوری واخلو یا بیو یا راولو نو هغه به موږ په 2 تنه د پړي نه سره موږ ته دومره مشکلات وو موږ دغه اړم ما د یو ته مینت بل ته مینت کوشش کوو خپل مهنت کړ دی د اوسه پورې اړم یو کاکا دا راته ووایه دا روډ ولې ډېر اهم دی ستاسو طرف ته پخوا خو به خلک پیاده تله راتلو نو د روډ اهمیت څه دی لکه دا خو اهمیت دا دی چې موږ ته بیماري راشي نو موږ مطلب دا دی چې د شپې بیماري راشي د زنانه بیماري راشي بل څه راشي موږ ته رو رهی نه وو هغه کیل ته به موږ مطلب دا دی په کټ کې وړو موږ ته لوی مشکلات دا وو موږ د دې دپاره ډېر کوشش کوو بیا بار دی اوس مطلب دا دی چې دا خلک کور څوک یو څوک نه نو موږ د هغې دپاره په خره باندې بار روان نو موږ ته دا ضرورت دی چې موږ ته دا 2,500 خلک دی کورونه دي کورونه او نو موږ ته دا مشکلات و چېرې موږ دا خپل کوشش کوو خپل مت کوو قرضدار به کوو سوال به کوو مینت به کوو خو چې دا روډ موږ ته وځي موږ په دې زړه باندې مطلب دا کار کړ دی او روان دی اوس په موږ باندې مو روپۍ پورې دي چې سړی روغ یې خو پیاده لاړ شي خو چې بیمار نو هغه بیماري بیا به څه وکړي ګله دا راته ووایه چې تاسو له دلته خلک راځي اوټونه درنه غواړي تاسو ځان ستړی کوئ د کولې د مزدورۍ نه اوټ له رامنډه کوي خلکو له اوټ ورکوي څوک سیاسي سړی راغلی دی که نه دی نه دی راغلی اوس زما خپل ځاني دا د خپلو ملګرو ته د ګاونډیانو ته دا اقلاره چې د دې نه وروسته یو سړی راشي چې ماله به اوټ راکوئ نو ما دیو ته دا ویلي چې هغه سړی به زما اوټالي هغه له به اوټ ورکوو چې د دې سړک مایت به زموږ سره وکړي د دې روډ ما زموږ سره خلاص وکړي صحیح نو دا به د هغه صحیح ده کاکا که چا ونه کړه نو دا د چا نه دی د سره دا اوټ نه ورکوم خوشحاله راته اوسې ډېره زیاته مننه کوم ملګرو هم دغه د کاکا ګل خبره ده زمونږ دا د سیاسي خلکو یقین وکړي چې دا د هغو فرض دی چې دا روډ به هغو جوړوي داسې نه ده چې کاکا به ورته منت کوي بل کاکا به ورته منت کوي دومره چې دا اوټ موږ ورکړی دی لویو څوکو ته مو رسولي دي دا په دې خاطر باندې چې د غریب ولس به بیرته پوښتنه کوي اوسه پورې د دې هېڅ قسمه پوښتنه نه ده شوې زه د یو څو نورو ملګرو سره به هم خبرې کوم او دغه وینا به مې یو ځل بیا په ډېره کلکه باندې د حکومتي وخت نه وي چې که موږ غواړو چې الله سره وفاداري وکړو د دې ولس سره وفاداري وکړو او هغه اوټونه چې د دې د کولې د مزدورۍ خوړلو ګوتو موږ له راکړي دي او موږ یې لویو څوکو ته رسولي او موږ الله ته خپل ذات پاکو نو کم از کم دې خلکو له څه سهولت ورکول پکار دی وخت موږ د دڼۍ نه ټانګۍ پورې چې کوم روډ دی په هغې باندې روانو دا په نوم باندې روډ دی د دې ځای رضایي خلکو وینا ده چې دا روډ موږ په خپل محنت باندې اپنے مدد آپ کے تحت په لاسونو په کشو په بیلچو بیا پسې اکسیویټر شاولې هم راغوښتي دي ځکه چې دغلته خواوشا 100 کوره آبادي پرته ده د دې غم د دې ښادي د دې بیمار د دې کټ د دې جنازه د دې چې څومره هم څیزونه دي هغه په دې روډ باندې انحصار کوي اوس دغه روډ څه ځای پورې تللی دی خو بیا ولاړ دی داسې مټې شوی هم نه دی د دې ځای یو ځایي کاکا به راسره دا خبره شریکوي جی لاله د دې روډ باره کې څه احساسات دي هغه را شریک کړه د دې روډ باره کې خو دا خبره ده چې دا د دې ځای نه تا ولیدو او چې دې ځای نه مونږ شروع کړی دی په لاسو په دغه باندې په شاول باندې او زمونږ سره لکه سرکاري ادارې څه تعاون نه دی کړی صحیح ده دا ټوټله مونږ د خپله جیبه خرچه کړله او دا د دې ته دڼۍ وایي دې ته دڼۍ وایي د دڼۍ نه ټانګۍ پورې ټانګۍ نه د پیزې پورې او دا مونږ په لکه په شاول باندې هم بیستی دی په لاس هم بیستی دی د دې علاقې ناظم یا کونسلر څوک دی د دې جو پرانا دا دغه او دا پرنګ بیمبر صاحب او ناظم یې کته چې دی نو دغه دا انتخاب ښه انتخاب له مې ناظم صحیح او شوکت یوسفزی اوس د دې علاقې ایم پی ای دی ډاکټر عباد د دې ایم این ای دی او دې ته خواوشا 100 کوره بره پراته دي سل نه بلا زیاتې خو ما تا د سلو وي موږ سره یو بل ځایي نیک ولاړ دی دی به پښتو چې دغه روډ په اهمیت باندې دا روډ څومره مهم دی د دوی لپاره دی موږ سره خپله خبره شریکه کړي السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدلله جی دغه روډ باندې موږ رالو دا مو وکتو زه وایم چې یو مضبوط ګاډی فور ویل نو ایله به پې هغه څه په ټرک راوخیږي دلته خو انسان هم نشي راختلی دلته انسانان پراته دي بیماري غم ښادي نو ته څه وایې چې دا روډ څومره اهم دی او بیا حکومتي وخت ته څه پکار دی په دې جی دا دومره اهم دی چې موږ ته اول لارې سره نه وي په دې باندې موږ یو پسې منت
بل پسې مینت ننواتې جرګې منګه کړي دي جی او ټول مخلوق ته دی عوام ته ټولو ته پته ده منګ په دې باندې جرګې کړي دي بیا چې کله منګ ته لار میلاو شوه په دې باندې منګ خپل قومي روپۍ راټولې کړي دي د فرد نه واده سر باندې 12,000 روپۍ منګ راغستې دي او دا لار پې جوړه کړې ده خو اوس البته د دې لارې چې کم ضرورت دی نو هغه پې منګ ته نه سر کېږي نه پې پورویل راتلی شي نه پې ډاینر راتلی شي بغیر د موټر د جیپ نه موټر پې نشي راتلی او دلته کې منګ ټول د کولې مزدوران یو پوه شوې کولې مزدوري کوو کال 12 میاشتې بهر پراته یو په مزدورۍ پسې دلته بیمار راشي وروره د کولې مزدور تاسو ټولو ته پته ده دې خلکو ټولو ته پته ده چې هغه کله کولې مزدوري وکړي نو د کولې د مزدور اخري سردار چا بچ خیرات غواړي د هغه بل بیا څه ذریعه نشته نه ته ووایه د دې علاقې څوک جرګمار څوک مشر څوک سیاسي فعال هغه پسې تللی یې جرګه مو بوتلې ده چې زمونږ په علاقه کې چې کم زمونږ په لیلونۍ کې کم کسان دي سره د شوکت صوبزی موږ ورته ویل دي هغه اول وی چې تاسو لارو غواړئ موږ به ماشین درکو چې کله موږ لارو غوښته ماشین موږ پسې لاړو هغه یاره موږ ته اوس په دې ساعت کې دغه نشته سهولیت او تاسو ته به باد به راشئ زمونږ د لیلونۍ چې کم مشران دي هغه دلته موږ سره وعده وکړي یو وایي زه دا وکړم بل وایي زه به دا وکړم بل وایي زه دا وکړم په هغې کې به البته په هغې کې موږ سره یو کس په دې کې 1 روپۍ تاوان نه دی کړی او چې چېرته زمونږ جرګه راغلې ده موږ ذاتي کړې ده پوه شو په هغې کې هغه مداخلت د هغو کړی دی چې زمونږ بغیر وشو جي او دا روټ چې دی د دې ځینه واخله تر د ټانګۍ پورې دی د ټانګۍ پورې او د ټانګۍ نه پیزه او کس ته د دې ټول دارومدار دی او دلته کې ټول خلک چې د کولې مزدوران دي په دې کې خلکو ته د بیماری راشي د زنګانانو درد پوه شوې د ګردو درد دغه د زړه مسله پوه شو نو هغه دلته موږ د دې ځینه واخلو او 3 کیلومترو کې یا 15 کیلومترو کې موږ لیلونۍ ته رسو دا هغه ځینه هغې ته یعنې په کټونو کې وړئ په اوږه وړئ پیاده او خلک او دې روډ کې لکه موږ د دې دپاره دا کوشش کړی دی فلحال اوس موږ دغه دی چې موږ ته د جیپ معمولي دغه شی دی خو په دې وزني ګاډی نشي راتلی لکه موږ ته چې کوم د ریسک یو سهولت راغلي زموږ د ډسټرکټ ته نو هغه موږ ته نه دي ویلی خوشحاله راته اوسه ډېره مننه ده خوشحاله اوسه